یو مسلمان اوده دی آیا په تا باندې دا واجب دی چې ته به هغه مونځ دپاره راپورته کوې راویښوې او که نه. ګران کتونکو کوم یو انسان چې اوده وي یا کوم یو انسان نه چې هیره وشي او دغه انسان نه په دغه خوب باندې په اوده کېدو باندې یا په هیرې سره مونځ قضا شو نو په دې باندې دغه انسان ګناهګارېږي نه، ځکه چې دغه خوب د وجې نه او د دغه نسیان د وجې نه یعنې د دغه هیرې د وجې نه دغه انسان نه ګناه ساقطېږي. خو که چېرته یو انسان ویښ دی، یو مسلمان ویښ دی او بل مسلمان اوده دی او دغه مسلمان چې کوم ویښ دی د ظن غالب یعنی دا ګمان وي چې که چېرته زه دغه اوده انسان دغه اوده مسلمان راپورته کړم نو دغه مسلمان به مونځ وکړي او مونځ یې نه دی کړی، نو په داسې صورت کې په دغه ویښ انسان باندې واجب دی چې دغه اوده انسان د مونځ دپاره راوچت کړي. یا یو انسان نه مونځ هیر دی او دغه بل انسان بل مسلمان ته یاد دی چې یارې ده خو مونځ نه دی کړی، ده نه هیر دی او ده ظن غالب دی چې دی به مونځ کوي او ده مونځ نه دی کړی، نو په دغه انسان باندې چې چاته یاد دی په ده باندې دا واجب دی چې چا نه هیر شوی دی مونځ چې هغه ته یاد کړي چې تا دغه مونځ نه دی کړی او تا نه دغه مونځ هیر شوی دی. او که چېرته دغه انسان دا ګمان وي چې یارې دغه کس مونځ کړی دی یا دغه کس مونځ نه کوي نو بیا په دغه ویښ انسان باندې دا واجب نه دی چې هغه کس مونځ دپاره را بیدار کړي او مونځ خبر هغه ته ورکړي. خو که چېرته د ظن غالب و دا ګمان و چې یارې دغه مونځ کوي او دنه مونځ چې دی هیر شوی دی یا دغه کس اوده دی او که زه راویښ که مونځ کوي نو بیا په دغه ویښ انسان باندې دا واجب دی چې دغه مسلمان سړی چې کوم اوده دی د مونځ دپاره را بیدار کړي او راویښې کړي.